میرمن باید هیڅکله له خپل خاوند څخه دا وتمې ونه لري. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه معلومات شریکوم چې میرمنې باید هیڅکله له خپل خاوند څخه تمې ونه لري. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ چې په ټول مقصد باندې ځان پوه کړئ، او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. په ګډ ژوند کې ډېرې ستونزې له دې امله وي چې خاوند له میرمنې او میرمنه له خاوند نه لوی هیلې او غوښتنې لري. که دا تمې او هیلې همداسې دوام وکړي، ښایي په ګډ ژوند کې لوی ستونزې رامنځته شي. که مخنیوی یې ونه شي، ښایي ستونزې د جدایۍ او طلاق لامل وګرځي. ښه ده چې خاوند او میرمنه شرایطو ته په کتو سره له یو بل نه مناسبې غوښتنې او تمې ولري. تر هر څه مهمه دا ده چې باید یو بل درک کړي او په دې فکر وکړي چې له خاوند یا میرمنې نه مې کومې تمې او غوښتنې کیدی شي. دلته هم د میرمنو د لا پوهېدو لپاره د هغه څه یادونه کوو چې باید یو میرمنې هیڅکله له خپل خاوند د کولو تمه ونه لري تر څو یو خوښ ګډ ژوند ولري. اول، د خاوند نه دې دا تمه مه لره چې له تا او مور نه د یوه انتخاب وکړي. ښایي ځینې وخت دې خاوند د خپلې مور ننګه وکړي، خو تاسو هیڅ عکس العمل مه ښایئ. د خپل خاوند سره مو د اړیکو په خاطر دا مسایل پرېږده. د هغه مور چې هر څه در سره کوي ته په مقابل کې ښه کوه. هیڅکله دې خاوند ته د خواښې شکایت مه کوه. له هغه نه هیڅکله دا غوښتنه مه کوه چې ستا په خاطر یې خپله مور خفه کړي، ځکه هغه ستا د خاوند ښوونکې، روزونکې او پالونکې ده. د هغې سره داسې چلند وکړه څنګه دی چې له خپلې مور سره کوي. دویم، له خاوند نه دې دا تمه مه لره چې هغه دې د یوې ملګرې ښځې په څېر خبرې واوري. کله چې ناراحته او خفه وئ، باید خاوند دې د زړه درد او خبرې واوري، خو هیڅکله دا تمه ترې مه لره چې هغه دې د یوې ملګرې په څېر ټولې ترخې او احساساتي خبرې واوري. دا په یاد ولره چې نارینه په حل لارو فکر کوي او ښځې تر ډیره په تشو او احساساتي خبرو تکیه کوي. که د خاوند کمې خبرې اورېدلې، مه احساساتي کېږه. ښایي هغه ستا په کمو خبرو ستا د زړه په درد او ستونزو پوه شوی وي. پرېږده چې هغه د ستونزو په حل لارو فکر وکړي. دریم، له خاوند نه دې دا تمه مه لره چې هغه دې له نورو دوستانو سره اړیکې ونه پالي. غوره او بریالي کسان ټولنیز ژوند کوي. هغوی په ټولنه کې پراخې اړیکې لري، هغوی له خلکو سره راشه درشه لري. په ډیرو ښځو دا بده لګیږي چې خاوند یې له نورو دوستانو سره اړیکې پالي او میلمانه کور ته راغواړي. هغه په دې فکر نه کوي چې د خاوند مې له نورو دوستانو سره څه ډول اړیکې دي. ښځه باید په دې پوه شي که خاوند یې یو داسې چا سره دوستي لري چې هغه په بدو لارو سر کوي او د هغه د بېلاریتوب خطره وي، نو باید په دغه وخت کې ښځه مخنیوی وکړي. څلورم، له خاوند نه دې دا تمه مه لره چې خپلې موخې او هیلې پرېږدي. ډېرې میرمنې دي چې کله یې خاوند ډېر کار کوي نو دوی پرې غوسه کېږي او دا ګیله ترې کوي چې د هغه ټول فکر خپل کاروبار ته دی. که ستا خاوند هم ډېر کار کولو، مه پرې غوسه کېږه. ښایي خپل خاوند یې لوړې هیلې او موخې ولري او هغې ته رسېدل به غواړي. ته یې هم پرېږده چې خپلو موخو ته ورسېږي، ملاتړ یې وکړه او ویې هڅوه، ځکه د هغه په خوشحالۍ کې ستاسو خوشحالي ده. پنځم، له خاوند نه دا تمه مه لره چې هغه دې یو متفاوت کس وي. دا طبیعي ده چې کله دې له خاوند سره یوه وړه ستونزه رامنځته کېږي، نو له ځان سره وایي له ده سره مې ولې واده کولو، او کله چې ته دا خبره کوې دا د ضعیفۍ اخري حد دی، ځکه ته هغه خبره هیره کړې ده چې وایي هیڅ انسان پوره نه دی. هر انسان یوه نیمګړتیا لري او هر انسان یوه ستونزه لري. هیڅ انسان هغسې نه دی څنګه چې فکر کوي. که د خاوند کومه ستونزه او نیمګړتیا لري، ښه ده چې په هغوی سترګې پټې کړي او د یو غښتلي او پوه خاوند په حیث یې قبول کړي. خاوند یې هیڅکله له نورو سره مه پرتله کوه او په یاد ولره چې د نورو ښځو خاوندان له ستا د خاوند نه څو چنده زیاتې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. شپږم، له خاوند نه دې دا تمه مه لره چې له ملګرو او دوستانو سره اړیکې پرې کړي. د غوره ملګرو او دوستانو لرل نیکمرغي او بریا ده. که دې د خاوند غوره او نیک کسان ملګري او له هغوی سره اړیکې پاللې، ته مه پرې غوسه کېږه. ښایي هغه ملګري یې داسې څوک وي چې په ژوند کې ډېر څه ورکړي وي. ښایي هغه یې د بریا او پرمختګ پر لور د سفر ملګري وي. هیڅکله دې له خپل خاوند نه دا غوښتنه مه کوه چې له دوستانو او ملګرو سره دې اړیکې پرې کړي. اووم، له خاوند نه دې دا تمه مه لره کومې شیبې چې تا ته خاصې او ضروري وي هغه دې حتمي په یاد ولري. تر نارینه و ښځې تر ډېره رومانتیکي او هیجاني خاطرې په یاد ساتي. ته حتمي د کوژدې او د واده نیټه په یاد لري، خو که له خاوند نه دې پوښتنه وکړې، ښایي د هغه هیروي. دا فکر مه کوه چې خاوند ته دې ګډ ژوند مهم نه دی، بلکې د نارینهو دا طبیعي ځانګړنه ده چې هغه خاطرې تر ډېره یاد نشي ساتلی، ځکه هغه په تیر وخت ډېر فکر نه کوي. همدا وي چې خاطرې یې زر له یاده وځي. نو د خاوند یې هیڅکله دا هیله مه لره چې څه شی تا ته خاص وي هغه ته دې هم خاص وي. دا هغه معلومات چې یو میرمنې باید هیڅکله هم له خپل خاوند څخه تمې ونه لري.
له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.